د روهي نیوز درنو لیدونکو له کندهار څخه زما عبدالرزاق رضوان سلامونه او نیکې دې ومنئ. که درمنو لیدونکو د دې اونۍ ځانګړی راپور مو د کندهار د تاریخي چلزینو په اړه دی. که غواړئ چې د چلزینو په اړه معلومات ترلاسه کړئ نو دغه خپرونه تعقیب کړئ. کندهار راجب شار دی د احمد شاه بابا دربار دی. شار کندهار راجب شار دی د احمد شاه بابا دربار دی. شار کندهار راجب شار دی د احمد شاه بابا دربار. دغره پسر کی وچل سنتا سای پنیر بازار سے پنجاونا دباگی پھلوے و منظرے تے دباگی پھلوے و منظرے. شار کندهار راجب شار دی احمد شاه بابا دربار دی. شار کندهار راجب شار دی احمد شاه بابا دربار دی. شار کندهار راجب شار دی احمد شاه بابا دربار. د کندهار وسنی ښار په لویدیځ کې د کندهار لوی لارې په سویل کې د کیتول د غره په پیل کښې چې اوس ورته د کندهار خلک د سرپوزې غر وایي یو ډبرین دالان چې 40 زینې ورته جوړې شوي د 200 کلونو څخه لیدل کېږي چې د انسان په لارښوونه د انسان لخوا جوړ شوی دی. دغه ډبرین دالان د همدغه یاد شوي کیتول غره چې د شمال څخه د سویل په لوري د یوې تیغې په ډول غځېدلی دی په شمالي تندیک کې جوړ شوی دی چې د همغې لومړۍ ورځې څخه د همدې دالان د جوړېدو نقشه لوېده. بیا تر همدې اوسني مهاله پورې د کندهار د یو شمېر ځایونو او سیمو د ښه او خوندور لیدو لپاره وړ ځای ګڼل کېږي. د اټکل په توګه د دې ځای لوړوالی د مځکې د مخ څخه تر 150 مترو پورې ټاکل شوی دی. دا دالان او ځینې د بابر باچا په امر په 9 کالو کې جوړ شوي او د بابر د کارنامو په باب د دغه دالان پر ډبرین دیوال لیکنې لیکل شوي دي. دا دالان او ځینې دواړه د غره په ډبره کې د اوسپنې په کلام کیندل شوي دي. اصلا دا ځینې 43 دانې دي خو خلک یې د چلزینو په نوم یادوي. په 1004 هجري قمري کال کې چې میر معصوم د هندوستان څخه کندهار ته راغلی د دالان دواړو خواو ته د ډبرې څخه 2 زمریان جوړ کړه. د دې ځای پر ډبرو یې د دالان دننه کې لیکنې هم کړي وې چې د نوموړي بابر د مشر زوی همایون او لمسی جلال الدین اکبر نومونه او د دوی لخوا د نیول شوو سیمو نومونه هم لیکل شوي دي. په دې اړه د کندهار پوهنتون استاد او تاریخ څېړونکی شیرشاه رشاد داسې وایي. د چلزینو دغه تاریخي عابده د کندهار ښار په لویدیځه برخه کې د قیتول د غره په شمالي ورسک پرته یو عابده ده چې البته دا د 910 هجري سپوږمیز کال د بابر په امر دا ودانه شوې ده. البته د دې د جوړېدو دوره تقریبا 9 کاله په بر کې نیولي دي او ځینې لرغونپېژندونکي لا په دې عقیده دي چې د مخه تر دې چې دلته پر دې ځای چلزینه جوړه سي دا د پخوانیو دورو یو څارځای هم په دې ځای کې او د زاړه ښار د کندهار یو برج هم پر دغه ځای موقعیت درلودی چې دا د سرپوسي برج بلل کېدی. خو وروسته تر هغه چې دا برج یا نړېدلی او یا نړول سوی دی نو دغه موقعیت خپله د یو د ښار څخه د راوتلي حصې
دپاره او خصوصا د یوې ښې منظرې درلودونکې سیمه وه چې تر دغه ځای لاندې د ټوله ارغنداب سیمه تر لاندې وه. نو په دې ملحوظ دغه د 40 زینو څخه یو تاریخي عابده تقریبا له نن څخه 400 کاله 500 کاله وړاندې جوړه سوې ده چې د دې دپاره 40 لا تر 40 هم څه زیاتې زینې چې د هرې زینې تقریبا جګوالی تر 70 سانتي پورې رسیږي او په بره هم تقریبا تر 1 متر 1 متر 20 سانتي هم ډېرېدلې. او په پورتنۍ برخه کې د دې عابدې یو دالان ډبرین دالان جوړ سوی و چې د دې ډبرین دالان تر ټولو لومړنۍ کتیبه چې وه هغه د بابر کارنامې پکښې ذکر سوي دي. د ډبرو د دالان د لیکنې په بنسټ د هغه د جوړونې لارښوونه د مغولي واکمن بابر لخوا شوې ده. کله چې هغوی کندهار لاندې کوي د سرپوزې په همدې سیمه کې د ښې هوا ښو لیدو او کتو له امله تر اغېز لاندې راغی او د دغسې یو ځای د جوړېدو لیوالتیا ورته پیدا شوه ځکه د همدې ځای څخه د شمال او شمال لویدیځ په لوري د ارغنداب ولسوالۍ زیاتې سیمې تر سترګو کیږي او د ختیځ شمال ختیځ او جنوب ختیځ په لوري د کندهار د ښکلي احمدشاهي ښار هره زړه راښکونکې برخه او هم د مهالجات په زړه پورې سیمې زیاتې برخې د بشپړ ښکلا په لرلو سره په سترګو کیږي. په کندهار کې چلزینې تاریخي عابده بلل کیږي او د افغاني فرهنګ د پخوانیو میراثونو څخه ده. د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي دغه سیمه د دوی سره د تاریخي عابدو په کتاب کې ثبت او راجستر ده. موږ اوس مهال د کندهار ښار یو تر ټولو لرغونې عابده چې هغه چلزینه ده په هغه ځای کې یو. دا چې چلزینه د کندهار ښار په شمالي روسک کې واقع ده. چلزینه په 1921 هجري قمري کال کې د کوچني اختر د میاشتې په 14مه ورځ د بابر مغول په امر په 9 کال کې دا چلزینه جوړه شوه. په دې چلزینه کې چې د چلزینې د بیخه څخه تر سره پورې 45 زینې دي چلزینې رواق ته رسیږي. د دې چلزینې رواق چې اوږدوالی تر 3 متره او برداروالی تر چاریک باندې 2 متره پورې او ترڅنګ په دې چلزینه کې ځینې لیکنې هم لیکل سوي دي. په دې چلزینه کې کومې لیکنې چې سوي دي د سنګتراشانو لخوا څخه ترسره سوي او خپله چلزینه هم د مغول بابر لخوا څخه د په امر د درو زامنو میرزا عسکري، میرزا هندال او میرزا کامران په توجه او اهتمام د 80 سنګتراشانو په ذریعه باندې په دې چلزینه کې کار شوی او دا چلزینې کې تر 40 زینې او رواق چې تاسو خپله اوس دلې موجود دا کیندل شوی دی او په 1000 اول هجري قمري کال کې په دې چلزینه کې د بابر مغول د کارنامو په باب بیا نور څه هم اضافه شوي دي او کوم ښارونه او کومې سیمې چې د مغولي امپراتورۍ یا مغولي بابر تر ولکې لاندې وي هغه هم د زامنو په اهتمام او توجه سره په دې رواق کې لیکل شوي دي. که موږ تاسو وګورو دغه لیکنه د همهغه وخت لیکنه ده چې په دې کښې د اکبر او همایون د کابل او کندهار په شمول د هغو زرو ښارونو چې دی پکښې خپل واکمني چلول د هغو ترڅنګ یو دا ځای هم دی د خپلو کارنامو په باب انتخاب کړی او دلته یې
د خپلو هغه کارنامې چې دوی په هغه زرو ښارونو کې دوی ترسره کړې وي هغه یې دلته په دې روا کې په دې د غره په دې توره ډبره کې د سنګتراشانو په وسیله باندې دلته په اساسي او مسلکي ډول باندې دلته لیکلي دي. نو موږ تاسو وینو چې دغه چلزینه بیا د مختلفو وختونو کې د جنګونو له وجې بیا یو کم اندازه چې دا تخریب شوې ده او وروسته بیا لږ څه ترمیم شوې هم ده. که موږ تاسو وګورو چې دا ځینې ځایونه یې د جګړو له وجې دا خپله تخریب شوي دي چې بیا کم د ترمیم کارونه هم پکښې شوي دي او د دې رواک دواړو غاړو ته پخوا د زمري دوی مجسمې د ډبرې مجسمې هم پرتې وې چې بیا د هغه ډبرینو مجسمو د زمریو څخه سرونه هم کاټ شوي وه چې بیا وروسته هغه زمري په بشپړ ډول د منځه تللي چې اوس موجود نه دي. او ترڅنګ د دې چلزینو ځینې چې په د ځینو په منځنۍ حصه کې د هغویو اوږدوالی د ځینو تر چاریاک باندې 2 متره او ځینې ځایو کې تر چاریاک کم تر چاریاک زیات 2 مترو پورې د هغوی اوږدوالی رسیږي او ترڅنګ د دې چلزینو دواړو طرفونو ته د سیخان درول شوي دي. که موږ تاسو وګورو په چلزینه کې دلته د علي حضرت امان الله خان په امر باندې دلته د ځینو دواړو خواو ته سیخان ودرول شول ځکه چې د یو څوک کولی شي چې په اسانۍ باندې دلته د چلزینې د لوړې سطحې ته راپورته شي او وکولی شي چې په اسانۍ باندې راپورته او د هر ډول د لوېدلو د خطرې څخه وژغورل شي. پر دې ډبرو 2 ډوله لیکنې شوي چې یوه یې یوناني لیکنه ده او بله زړه پښتو ده. تاریخ څېړونکی استاد حیات الله رفیقي هم د ماشومتوبه د چلزینو د نامه سره بلد دی او په اړه یې موږ ته داسې وایي. چلزینې خو نو د بابر په وخت کې دا ځای جوړ شوی دی ده هغه چې ما چې لیدلې وې دا چلزینې دا 40 زینې چې ورختلې دا چې دغه ته دالان ته پورته شولې د سټ 2 دانې زمریان نو ته د ډبرې پراته وه دا ما په خپله لیدلې وه. نو دا هم په هغه وخت کې جوړ شوی دی دغه د بابر په وخت کې چې دلته دی راغلی و او پر دې ځای باندې د دربار هم کړی دی شاوخوا به دا ځکه هم څارلي او دا ارغنده او د ناوه هم ګرده تر لاندې وشوه. نو دا چلزینې دلته دغه په نامه باندې یو دغه ډبرې چې کیندلې دي پر دغه باندې دا تاریخي نوشته کړی دي پر هغه باندې معصوم کندهاري په نامه باندې موجود ده. دا معصوم کندهاري نو بیا د شیخ کلندر بابا د خپلوانو څخه دی دا موجود. نو دا جوړ شوي دي تر اوسه پورې و خلکو ډېر ښه یو تفریح ځای هم و تاریخي ځای هم و. متاسفانه هلته اوس یو 2-3 دغه هم خراب شوي دي ځینې هم خراب شوي دي د مخه دا بازو دغه هم درلوده دا د اوسپنې دغه هغه ځای خېژولي وه دا هم دغسې پاته دي څوک دا اوس کې لکه چې یو څوک ورغلي ما په فیسبوک کې ولیدل چې ځینو ته ورختلي وه دغه مې ولیدی دا کندهار د پوهنتون رئیس ورته ورختلي وه مې ولیدی. نو تر اوسه پورې دا ځای داسې خوب پاته دی یعنې هغه پخوانی دبدبه پخوانی هلې ځلې چې انسانانو د کندهاریانو به کولې هلته به ورتلله یا ځینې خلک به د خارجه راته د بل ځای څخه راتلل هغه به ته ورکتل دا کسر داسې اختناق یعنې یو مختنق حالت راغلی دی دلته په کندهار کې بس هغه پر خپل حال پاته دی. نو ما په ګمان دا دالان کې یو دغه یو مرمۍ غټه مرمۍ هم شته د ځینې ځایونه تخریب کړي هم دي. نو دا هم زموږ یو بهترین دغه دی هم هنري هم کلتوري فرهنګي او هم تاریخي ځای دی. د دې ساتنه هم پر موږ باندې لازمه ده باید وکړو او دولت ورته متوجه
بابر تاریخ دی لیکل شوی دی چې د زامن دلته کار کړی دی دا څونه کار کړی دی بیخي ډېر لوی دغه ده تقریبا داسې دا زموږ داسې د کتاب د صفحو په اساس باندې شاید 4-5 صفحې دا دغه لیکلي دا شوی ده دا د عسکري د زامن دي دا چې راغلي دي بیا 2-3 واره دا لیکل شوی ده دالته نو دا لیکنه اوس هغه بیا متاسفانه اوس خو دغه د طبیعي آفاتو په اساس باندې د باران دی او باد دی او ځینې دغه دی او ځینې زموږ دا بشري آفات چې اوس موږ لاسو ګریوان یې ورسره هغه هم دا مرمۍ پکښې موښتې ده ځینې دغه تورې مورې الوځولي دي خراب کړي دي دا نو دا زموږ یو تاریخي لوی دغه دی ویاړ دی چې راسره دی باید وساتو د غره په لمنه کې دغه پارک ته هم د چلزینو نوم ورکړل شوی او خلک پکښې تفریح کوي د یادونې وړ ده چې کله یوې خوا د کندهار ګڼ شمېر تاریخي ځایونه د له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي له بلې خوا دغه تاریخي سیمې او آبدې اوس مهال د ناامنیو له امله نه کورني او نه هم بهرني سیلانیان لري د روهي نیوز درنو لیدونکو دا او د دې اونۍ ځانګړی راپور مو چې په کندهار کې مو چلزینو ته ځانګړی کړی وو تر بیا هم پر لوی الله سپارم شاد او آباد اوسئ کندهار دې کلک باندې مامن ماده کندهار دې کلک باندې مامن ماده کپن شیر دې کپر باندې وطن کندهار دې کلک باندې مامن ماده کندهار دې کلک باندې مامن ماده خیرات او بدخشان دې وطن ماده خیرات او بدخشان دې وطن ماده تاجک دی که ازبک دی او افغان دی د دې خاورې هزاره ترکمن زما دی که تاجک دی که ازبک دی او افغان دی د دې خاورې هزاره ترکمن زما دی چې فکرونه د نفاق والي په سر کې اختیار د ترټولو پښتن زما دی فکرونه د نفاق والي په سر کې اختیار د ترټولو پښتن ما دی کندهار دې کلک باندې محمد ما دی که پنجیر دې که پروان دی وطن ما دی که هرات او بدخشان دی وطن ما دی ننګرهار دې که واخان دی وطن ما